ए اسیه بیبي دا د فرعون خزوا. فرعون سوکو د خدای داوی کړي وا زما محترمو د خلکو بچي د پلار او مور مخ ته به د سترګو وړاندې به د تنین ورله سر جدا کو د سر به ورله داسي وغرزولو تنه به ورله داسي وغرزولا داسي ظالم پورا دنیا سلور حصے کا یو حصتنا اخوا کا 15% دنیا باندې د فرعون بادشاہتو. زما محترم دومره خطرناک انسان دا د یو زنانه خاوند وی او د زنانه په زړه کې د الله محبت دی او خاوند دی سوی انا ربکم الاعلى نعوذ بالله زه د ټولو خدایانو نه غټ خدایم. اے اسی ما خدای ومنه د اسی ایمان ته ګوري د یو زنانه یو تور سری ایمان ګوره نوجوانا کورونه کې زنانه ووري یو زنانه ذاته د الله په مینه کې د الله په عشق کې د الله په محبت کې څومره قرباني ته تیاریږي. فرعون ورته وی ما خدای ومنه ما د خدای دعوه کړې ده. اسی بی بی ورته سوی ته زمونږ ونته کې و عام انساني ما خو ایمان د حضرت موسی علیه السلام په پروردگار باندې راوړی دی. خدای خو هغه دی کم چې د موسی علیه السلام پروردگار دی ته خدای نه ته زمونږ ونته کې و عام انساني وورا. عشق بازی وہ لڑے جو عشق راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے. اس گورا اخو فرعون کنا اغا لوی تکبر اغا درندگی اغا ظلمت اغا تیرا دننه خو پرتوا اکثر دا غټایټ چې کله الله والا او سر په مقابله کې راشي کله مسجد امام کله عالم اوچت لګي اوچت خیال کوي دوا گناهونه زما محترم او سزا په دنیا کې الله وی زب ورکوم. اولنۍ گناه د مور او پلار نافرمانی کا چا وکړه عبرت به په دنیا کې جوړوم. دویمه گناه هغه ظلم کول دي یو به د مور او پلار نافرمانی نه کې بل به ظلم نه کې کدی وکړه الله وی سزا به درته په دنیا کې درکوم. نو فرعون چې کله دا خبره واوریدا وته وی اسی د ځان دشمنه ما جوړېګا ای وی دا فرعون په دې اسی بی بی باندې عاشق و دای ډیره خوغه وا او دا محل ډیر پمینه باندې اسی بی بی له جوړ کړو. دا درته کسی قطارې نه بیانوم قران درته بیانوم قران راخستی ذکر کړي. زما محترمو فرعون پمنډه باندې لاړو دربار کې حاضر شو. چې دربار کې حاضر شو حکم یې وکړو وی اسی بی بی زما کور والا دی د یو مجرم په حیثیت باندې په دربار کې حاضر شي. زما محترمو د بادشاہ خزه دا ملک دا نوکران چاکران سترګې خطه به کار کولو په اشاره باندې او د الله په عشق کې د الله په محبت کې هغه ملک مجرم په حیثیت سره د فرعون په دربار کې پیش و. ووري مینه ته وګورا قرباني ته ګورا. اسی بی بی ته وی اوس هم در سره موقع شته د خپل خبرې نه ووړه او د ځان دشمنه ما جوړېګا ما خپل خدای ومنه او ته بیا وی عزت خدای نه منم. فرعون ته چې سکولې شي او کا یو قدم رسته کې دو والا نیم ادھر آ ستمگر هنر آزما تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. فرعون حکم کو الٹے راز وړاندې کوي. زما محترمو زنانه ذات د الله په عشق کې الټے راز وړاندې کداسي وې دا سر ورله هغه محل تکي کم محل چې ما پمینه باندې دی اصیله جوړ کړو خو د ځان دشمنه جوړه شو زمان نه مني او د موسی علی السلام مني الټه راز وړاندې کړه او سر ورله هغه محل تکړه دی به حکم کو وې اوړي کنا اوړي د دې خپل خبرې نه رستکیږي کنا او نه ما د موسی علی السلام پروردگار باندې ایمان راوړې. اے فرعون یو قدم رستکی دو والا نه ته چې سکولې شي او کا زما محترمو په ژوندانه ته نصر منويست په الله یقینو کوي یو چیلې نه په ژوندانه سرمنو باسه سمره کرکی به وي ایو زنانه ذات د الله په شکی سرمنې تی نويستا او قدرت شان تا ګورا ژوندۍ وا به حکم کو وای مالګو مرچکی راوړي مالګو مرچکی په نازک بدن ورله وټړو ادا سوري ته د زما محترم دا خپل سره داسې اسمان تر او چت کو چغوي یا رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. یا الله ته خدا عرش نه د فرش تماشه کې ستا په مینه کې ستا په عشق کې ستا په محبت کې ما د دنیا محل قربان کو. یا الله د دې په بدله کې مال په جنت کې محل را دغه دعا وکړه او بیا وی یا الله د دې فرعونانو د دې ظلم نه ماته نجات راکا. بس یو کرکه والا انا لله و انا الیه راجعون
اسی بی بی بدن نا ساوتلا الله په اسمانونو کې فرشتو ته اعلان کوي اے زما فرشتو کتا یو زنانه ذات اسی بی بی زما په مینه کې څومره غټه قرباني ورکړه دو دعاګانې وکړي واوري دو دعاګانې وکړي یو دعا یې دا وکړه چې الله د دې فرعون د دې ظلم نه ماته نجات راکا دویمه دعا یې وکړه چې الله د دې دنیا د محل په بدله کې مالا په جنت کې محل راکا اے سبحان الله بوچته واسره وای الله جل جلاله فرشتو ته فرمای وای اسی دعا نیمګړې وکړه اسی دعا نیمګړې وکړه وای دا زنانه ذات ته دا زنانه ذات ته مانه په جنت کې محل وغوښتو ما ورله په جنت کې محل ورکو د فرعون د ظلم نه نجات وغوښتو ما ورله نجات ورکو لیکن دعای نیمګړې غوښتې دا درېمه دعا پکار وا یا الله کومه دعا پکار دا وای درېمه دعا مې ورله دا قبول کړه زما په عشق کې زما په مینه کې زما په محبت کې د دنیا خاوند قربان کو د قیامت په ورځ به د اسی بی بی نکاح د محمد رسول الله سره کی زما محترم د خپل رب سره عشق وکو مینه وکو محبت وکو کو به ان شاء الله د مال قربانی راځي مال به پیش کو ان شاء الله اولاد قربانی راځي اولاد به پیش کو ان شاء الله د ځان قربانی راځي ځانونه به پیش کو ان شاء الله اوس بم پته لګي غټه مطالبه درنه نکوم سروزي د پاره نقد کم ملګری تیار دي په خپل زینو باندې ودرېږي الله په عشق کې د الله په مینه کې د الله په محبت کې الله د عرش نه د فرش تماشا کوي ختم شو په خپل زینو باندې ودرېږي ان شاء الله بعد کې به امیر صاحب تاسو سره مذاکره کوي صرف ودرېږي تاسو دا جذبه زګورم مینه ګورم محبت ګورم چې د الله په عشق کې موږ درې ورځې د پاره تیاری او که تیار نه جی ماشاءالله جی دوا درې سلور جمعتونه د دې زینه ویستل شي ان شاء الله په پوره دنیا کې به الله امن راولي د دین هواګانې په پوره دنیا کې الله او چلی ټول تیار ان شاء الله کې نه الله دې دغه ولاړ